کم شی دی چې پای کې دومره خوند دی چې ته د دین د خوند نه واړولې. یو سړی به ما ته وایي چې نشه، سندره، دمتوب، حرامې پیسې، ځواني، ټولې خبرې سیټ ته کښېږده. دا د هغه انسان خبرې چې د هغه عقل په خپو کې نه دی، د خپو نه لاندې دی، د خپو د تلي نه دی، د خپې د دې لاندې عقل پروت دی. دا دومره کم عقل دی چې یو سړی دا وایي چې د شیطان خبرې ما له دومره خوند را کوي چې دومره د رب نه را کوي. ده کې به عقل وي. د ده په کور کې چې کوم خر ولاړ دی که نه، هغه د ده نه هوښیار دی، ځکه چې هغه خر هم د الله نافرماني نه کوي. ګورې د ده نه هغه کور کې هغه خر چې ولاړ دی هغه ته ښه دی. دا خبره سخته ده خو حقیقت دی چې زه الله ما سره دومره احسانات کړي دي او کوي لګیا دی او تاسو سره یې کړي دي، او د دې هر څه باوجود یو سړی دا وایي چې ما له د الله په نافرماني کې خوند راځي. دا خبره یو سړی به ما ته وایي چا خو کړې نه ده. او بار بار تاسو درسونو کې وایم چې خبره دوه قسمه وي. یوې ته ویلی کېږي خبره په جوه باندې، یو خبره د حالي، لسان الحال، په عربي کې ورته لسان الحال وي. خبره جبه نه کوي، د ده حال خبره کوي. دا کم سړي چې د الله نافرماني له ترجیح ورکړې ده په مقابله د دین کې، د ده حال څه وي تاسو ما ته ووایئ. د ده حال دا نه وي چې د بېدیني ما له خوند را کوي. یو سړی چې مونځ اودس نه کوي، د ده حال دا نه وي چې د بېلمازي ما له خوند را کوي. یو سړی چې ګیره خري، د ده حال دا نه وي چې ما له د ګیره خریل خوند را کوي. یو سړی چې فحاشي، زنا، دروغ، دوکې، دړاکیز، غیبتونه، مسخرې، ټوغې، چې څه ناروا دي کوي، دلیل دی په دې باندې چې دی دا وایي. اگر که په ژبه نه وایي، د ده دا حال دا وایي چې ما له په دې خبرو کې، ما ته په دې خبرو کې خوند میلاویږي. الله وایي فأنا تصرفون. ښه، زه به تاسو نه یو سوال وکړم او ډېر عجیبه سوال. که صرف په دې یو سوال کې دې سوچ وکړو که نه، نو تا ته به پته ولګي چې ته څومره فقیر او غریب او ملنګ او نشي. او که صرف په دې یو سوال کې دې سوچ وکړو. زه تا ته دا وایم او دا هر یو نه سوال له جواب به ځان له ورکوي. که ته نه وې پیدا شوی نو څه چل به شوی؟ بعضو ته که سوچونه راځي چې اسمان به را پرېوتی او ځمکه به چاودلې وه، سیندونه به وچ شوي وو، رزق به نه میلاوېدو، خلک به مړه شوي وو، په ما پسې به ګرځېدو چې دا قیمتي سړی نشته. که ته نه وې څه به وو؟ ستا نه بغیر د کائنات ودرېږي، د نظام بندېږي، ستا نه بغیر د چا رزق بندېږي. او دا څومره مخلوق چې موجود دی دا تا ته فقیر دی، تا ته ضرورت لري چې یاره ته به راځي. نو زه درته وایم که نه، الله قرآن کوي، د دې جواب قرآن کې دی. اولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. الله د انسان دا خبره نه رایدی چې دی ما پیدا کړی دی وروستو د دېسې مرحلې نه چې دی هېڅ شی نه و، ما او تا چې څه نه وو، د دنیا نظام نه چلېدو. دلیل دی چې ما او تا ډېر غریبانان او فقیران یو د الله په مخ کې. ما او تا به موږ به دا دعوه کولی چې زه محتاج نه یم، چې زمونږ د وجود دا د دې نورو موجوداتو دپاره فایدهمند وی داسې چې زمونږ نه بغیر هغوی ژوند نشي تېرولی. نه که ما ورته او ډېر راغلي تللي نه دي، زمونږ دا مشران تللي نه دي، مړه شوي نه دي، ټولو مشران دې الله وبخي. د کم یو پتلو سره دنیا نظام ولاړ دی، او یاره که د چا پتلو سره دنیا نظام ودرېدی او دا خبره حقیقي وی، نو د محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم پتلو سره به دنیا نظام ولاړ. نور چې څومره پیغمبران دي، ابوبکر، عمر ته وګوره، صحابه کرامو کې علي، عثمان رضی الله عنهم، او دا نور صحابه کرام، د کم یو تلو نه بعد دنیا نظام ولاړه. ما ورته ګورئ د دنیا کې ډېر کمزور یو د خپل رب ته، ډېر محتاج یو. دا خبره مې دې دپاره وکړه. او سورة الدهر او سورة الانسان ورته هم ویلی کېږي. د جمعې په ورځې تاسو سحر مانځه کې به اکثر د امامانو نه اورئ چې هغې تلاوت کوي. الله څه وایي د سورت ابتدا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
الله په انسان باندې زمانه راغلی چې چا یادونو او زیر سره دا زیاته کما او بیا به دې زمانه راځي چې ما او تا به څوک نه یادي. ورب الكعبه کوم رب چې په عرش باندې مستوي دی څنګه چې د هغه د شان سره ښایي په هغه ته قسم خورم ما او تا به څنګه چې وو داسې به شو. منځ کې دا لږه زمانه چې الله موږ له راکړې په دې کې ډېر ټوپونه وال نه دي پکار. په دې کې دومره څه وکړه چې کله ته بیا د خلکو نه یېر شې چې الله ته یاد وي. دې خبره ونه رسېږي. په دې لږ وخت کې دومره څه وکړه چې کله ته بیا د خلکو نه یېر شې چې الله ته یاد وي. بس که صرف په دې خبره نن ورسېدې که نه او دا دې ځان سره ویې وړه ته هر څه زده کړو دومره څه په دې لږ ژوند کې زده کړه چې کله د خلکو نه هېر شي چې د خلکو هغه یادول تا لره ته ورته ضرورت نه لري ځکه چې هلته تا خپل رب یاد ساتلی دی او الله مجرمانو ته قیامت په ورځ ووایي نه وایي نن ما ولې هېر کړي تاسو دا ورځ هېره کړې وه تاسو زه هېر کړی وم مطلب دا راووتو چې چا دغه ورځ یاده ساتلې ده او خپل رب یاد ساتلی الله یې نه هېروي. لکه یو سړی خاورو سره خاوري شي او الله یاد ساتلی دی ده څه تاوان کړی دی او چې د مخلوق نه هېر شي او د الله نه مې هېر شي او هېر تېر شي ستا به څه کېږي څه به بیا ستا هغه اصل ژوند چې کوم را روان دی هغه چې کوم باقي ژوند دی په هغې کې به څه کېږي. د زکریا علیه السلام قصه تاسو ته اکثرو ملګرو ته به یادوي سورت مریم کې ډېر په تفصیل سره راغلې ده. اول یې د الله نه زوی غوښتو چې کله الله ملایک راولېږل او زیری یې ورله ورکړو چې الله به تعالی زوی درکړي او د هغه نوم به یحیی وي. هغه بیا وي الله دې عمر کې زوی تعجب یې وکړو په دې نه چې الله یې نشي کولی خو یاره د الله څه عجیبه قدرت دی په دې عمر کې